السلام علیکم ملګرو د ګل چاهت باره کې مولانا اختر علي صاحب ډېرې ښایسته خبرې کړي دي. ګل چاهت تبلیغ کار ولې پرېښود او څه وجه کیدای شي ګل چاهت وایي زما د تبلیغ کار کې چا عزت نه کوي، زما قدر چا نه کوي. او مولانا اختر علي صاحب ډېرې ښایسته خبرې کړي دا وګورئ او مخکې ملګرو صاحب لازمي شیر کې راځي د ویډیو فالوزو ګل چاهت یا معاویه ګوره زه په حرم کې مخه عمرې لرغلی والحمدلله تواب موکو او رالو نو چې دا ویډیو مو کته کنه نو یو څو خبرې مې ذهن لرای د ګل چاهت تاسو دا ویډیو ګورئ یو څو خبرې مې ذهن لرالې ګل چاهت وای ما پس خلک خبرې کوي یعنی نه چول لټولو دا دی کنه چې خلک ما پس خبرې کولې او زرا عالم سیدا اې د الله بندا د الله بندي یا د الله بندا چونکه زه ډېر احترام کوم ما تا باندې ویډیوګانې هم کړې دي حرم کې چې کومه مسله رااله وغیرہ کوم کسان چې پتا پس خبره اترې کولې ما پتا باندې ویډیوګانې کړې هم دي سیدا وړو ملګرو سره رابطه وکړه نو جنابو تر دا وایې کنه ته چې بده کم پیډ ته لاړې ګور ټول مخ کې خو ما بعضي ویډیوګانې وکړلې وای دا تا ټول پلین یو قسم نه دی وختوله ساس کړې وختوله وخت دی واړه کړه وخت دی وکړل صحیح شو په خبره داغې نه پس بیا تعالو خبره دا نور شان سٹارټ کړه ته چې جناب چې ما ته خلک کنزل کوي کنه نو تر ته دا وایا چې په دې کم فیلډ کې ته په دې کم فیلډ کې آیا دې کې ستا عزت ته تو وایزا دې کې ستا عزت شته لکه دین اسلام ته چې انسان راشي ما ته بیا په عزت پسې ګرځو چې عزت د مې چاونه کو داونه کو هغه ونه کو کنه نو ته چې په خپل کم فیلډ ته بیا لاړې او دا کپړې د خزو دا واچولې کنه دا حل هول شروع کو سیدا نو تر دا وایا په دې کې ستا عزت شته دې کې څومره پس پکا ته خلک ګوري دغه خو دې د سره مایند نکړه دغه خو ته داسې مست پروت چې صدر ته وې امام خو چې دین اسلام خبر شي ګوره خپکیږي باندې خپکیږي نو بس الله دې مونږ ټول خوشاله کینو بس ته چې ګوره دې تبلیغ تراله کنه یقین وکا دې چې کم نقصان وکړو کنه قسم دې داستا دې اخر دې روستنی چې کوم ژوندۍ او مخکینه دې نقصان نه وکړه څومره چې تراله او بیا لاړې دې څومره نقصان وکړو بهر کې به پښتو کې وای په یو هندو باندې بټخیل نورانیږي کوسه حساب کتاب دی عزت خو الله ورکي ذلت خو الله ورکي د مخلوق د وجه نه ته د الله جل شانه لار پیدا کنه ګوره په تبلیغیانو مشرانو باندې تا خبر وکړه چې دا چلی کړي هغه چلی کړي دلته بیت الله شریف تراله دلته د چغي سورې ساز کړي چې دا چلی واغه چلی دا ټول خلک تباہ او برباد دي صرف ته پکې دا کاری کنه بل ستا چې کمپیوټر والا کسان دی ماشاءالله د حرم کې ډیوټیان دي په حرم کې ډیوټیان دي دلته ماشاءالله شاولی الله ته موږ ګور په سواد کې کنه داسې نور داسې دنیا کسان دي خبره اترې دي هغه خو چرته داسې ونه کړم خو ماشاءالله ستاسو د عزت بصیر عزت ته او دا ټول خلک دا اعوذ بالله کافران دي بصیر په دغه سیس په ذکر دي جناب د الله بندای د الله بندا د اسلام نه د کېلو نه ساده کړي الله به ور په شرمونو او شرم او دایات ساته ور اخیرنه وخت نه انما الاعمال بالخواتم زدانه مجزه مسلمان زمام د اخر خاتمه پته نه لګي د اخر خاتمه نبی اسلام فرمایي یو لش په جنت نږدې یو لش په جهنم دشي سار مسلمانی ما هم بکافرین ما هم مسلمان سار بکافر دا ګور نه ما زه د خپل ایمان او قسم لا ګارانټی نشم هغه چې زما اخر خاتمه بسنګي ګوریات ساده هر کله چې د دین نه کیلونه ساز کې دین نه کیلونه التزا او دل ترازا او د مخلوق د وجنه دین اسلام مثال کې ته دین اسلام کار پر خودل یاد ساته ګور دې مخلوق ته بده الله محتاج ښه په اخرنی ژوندۍ کې ادا څه اخرن اوس خو شباب دې جناب در جوانی توبه کردا شی او پیغمبر ځواني دي دا هم مس کې حساب کتاب کې ګرځا خدا سرمن بری ډیر زر سکیږي چې پړ شي د مولانا اختر علي صاحب دا لش پښ وخت نه دي دا ډېر زر تک سپین شي او دا وار مخ نه پدې کې ډېر پتواله راشي بیا به موتا ته پته ولګي نو د الله بندا کله دلته او کله یقین وکړه بس اس نشویل دا خلک وسومره د حال کول سٹارټ ته یقین ګوره ما ویډیو نه کوله زپ حرم کې امام عمره لراغلم خدا باندې کسان موج مول خپل عبادت کوم ماشاءالله هر عبادت کو خدا میډیا نه پدې باندې د دین کار دی ګوره خدا اهم رکن دی پدې باندې ان شاء الله مون کار کوو د دین یو کسب ان شاء الله لکه دې شي تمام خلک اعتراض کوي نو زه وسکم دین به پرې نه ما پرې څومره علما باندې اعتراضونه خلک کوي نعوذ بالله شکلونه خنزیرانو ته واچولې شو د علما مختلف علما خنزیرانو تاسپوت واچول او هغه چرته د حساب کتابونه کومړه خو بس غالبا وخت دی وکرل ارسله برابر کلو داغه نه پس دغه لند دین دي او دا رنگینه پر خودل نه دا ډېر ګراني خبرې دی الله زموږی معلوم سلامت کی نو صرف پدې خپکړه ما
چې زدل درغله او مسواک تم درغله مدلا سمر عزت دل مونږه درکو دین پجامه کې بهر کې تجربه کم رنگینو کپړو کې د عزت غوا د عزت نه ګوره دا حوس پرست خلق ستا عزت کې یو قسم لا نو بس په دغه ته عزت میلاوي کی بس دغه ته عزت ته بس سیدا او دین اسلام زما واست محتاج نه دی ښا یا ساته ګوره زما واست د منډو تر دین اسلام محتاج نه دی الله فرمایي تاسو به ختم کم نور برا ولما خپل ځان باندې رحم کول دي او یا ساته دا ځواني به ګوره ډیر زر بوډا وای دي نږدې شيخه ډیر زر به د لش په ځواني نه دا به بس ختم نو ګیله مې جن ډیر غټه ګیله ده ډیر غټه ګیله ده چې دا مخلوق د الله په باره کې ته مخلوق مخې ته کې مړ خپل رب دې هیر کړي او ته د مخلوق په وجه باندې د خپل د تبلیغ وغیرہ د پټکر سلی کوس کړه بس د صحیح ده زنه